د کندوز تخار د عمومي سړک د درزبندۍ پروژه بشپړه او رسما ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د کندوز ولایت د ځایي مسؤلینو د پرله پسې هڅو په پایله کې چې موخه د ترانسپورتي بنسټونو ښه والی، د سړکونو د ویجاړېدو مخنیوی، د ښاریانو لپاره د تګ او راتګ د اسانتیاو برابرول دي. د کندوز تخار د عمومي سړک د درزبندۍ پروژه د 11 کیلومتره په اوږدوالي د کندوز ولایت د عامه ګټو ریاست له لوري بشپړه او رسما ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د کندوز ولایت د عامه ګټو ریاست د کار او ودانۍ امیر انجینر محمد نوید فروتن رسنۍ ته ویل چې د کندوز تخار د عمومي سړک د درزبندۍ یا سرنګکارۍ پروژه چې ټولیز اوږدوالی 11 کیلومتره دی، د شاوخوا 2 میاشتو تخنیکي او عملي کار وروسته نن په رسمي ډول بشپړه شوه. د نوموړي په وینا دغه پروژه د 2,09,15,000 افغانیو په لګښت د افغانستان اسلامي امارت د عامه ګټو وزارت له پراختیايي بودیجې تمویل شوې، چې اساسي موخه د سړک د زیاتې ویجاړېدو مخنیوی او د نقلیه وسایطو لپاره د تګ او راتګ اسانتیا برابرول دي. سیلینکاری مسیر شاهراه عمومی کندوز تخار که عملا شما میبینید انشالله امروز رو به تکمیل شدن است، اختتامیه داریم. ما این مسیر کندوز تخار ساحه مسئولیت ما 31 کیلومتر است. نظر به تخریب موجود فرش سرک، ما پروژه سیلینکاری یعنی داغگیری یا درزبندی درس‌های طولی و عرضی را ما تحت پوشش قرار دادیم. با هزینه 2,09,15,000 افغانی این کار تطبیق شده. په همدې حال کې د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکو د کندوز تخار د عمومي سړک د درزبندۍ پروژه د بشپړېدو او د عامه ګټو ریاست له لوري د نورو بنسټیزو پروژو د پلي کېدو هرکلی کړی او وایي د دغه پروژه عملي کېدل نه یوازې د ترانسپورتي او تګ راتګ ستونزې په څرګند ډول راکموي، بلکې د اقتصادي وضعیت په ښه والي، د ورځنیو چارو په اسانتیا او د ځایي اوسیدونکو لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې هم اغېزمن رول لري. دیگه ما بسیار خوش هستیم که سرک‌ها جور شد و خراب میشه، اینا که گیر داغگیری نمیکرد، زمستان نو می آمد و خوب بعد می آمد دیگه هم خراب میشد، زیاد خراب میشد. ما از این کار بسیار خوش هستیم که دیگه هم سرک‌ها کلان شد و جور شد و مردم‌ها مزاحمت مردم‌ها را نکنه، بی جای موترها را ایستاد نکنه، دیگه سرک‌ها جور شد و خوب است. دلته خو موږ زیات خوشاله یو الحمدلله چې د اسلامي امارت څخه هم زیات منندوی یو پر دغه شان پروژو ته عملي کولو کې چې موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده او په آینده کې هم ورڅخه دغه هیله امید لرو چې موږ ته دغه شان د کار زمینه برابره کړي، تر څو هغه ځوانان چې بیکاره دي هغوی ته هم د کار زمینه برابره شي، تر څو د وطن لپاره خدمت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایت د عامه ګټو ریاست دا مهال د ښار په بېلابېلو برخو کې او د دې ولایت په مواصلاتي لارو کې د نږدې 26 میلیونه افغانیو په ارزښت څو نورې پراختیايي پروژې تر کار لاندې لري، چې چارې په منظم او پرله پسې ډول روانې وي او په نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.